سلامونه قدرمنو وروڼو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. ګرانو دوستانو، یو ملګري ورور پوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو د خپل فیسبوک آی ډي څخه ایمیل ورسره وصل کړو یا هم ایمیل ورڅخه ایسته کړو. نو دا ویډیو په دې اړوند مې ویډیو جوړه کړې ده. تاسو ټیکنیکل افغان چینل سره سبسکرایب کړئ. نو ملګرو، په ویډیو شروع کړو لومړی تاسو خپل فیسبوک آی ډي راخلاصه کړئ. تاسو به راسئ دغه درې سر په سر ټیک اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، لاندې به راسئ، دلته پر سټینګ باندې به کلیک وکړئ. په سټینګ باندې کله تاسو کلیک وکړئ، دلته پر سټینګ باندې بیا کلیک وکړئ. پر سټینګ باندې کله تاسو کلیک وکړئ، دلته به تاسو ته یو بله صفحه راخلاصه شي. دا ډول د پروفایل سټینګ باندې کلیک وکړئ. کله چې پر پروفایل سټینګ باندې تاسو کلیک وکړئ، داسې یو صفحه به تاسو ته راخلاصه شي. پروفایل پرایوسي، پر دې پروفایل پرایوسي باندې کلیک وکړئ ملګرو. په بخښنې سره ملګرو بیرته شاته ولاړ شئ. پر دغه پروفایل پرایوسي باندې کلیک مه کوئ، بیرته شاته ولاړ شئ. پر دغه باندې کلیک وکړئ، پرسنل انفارمیشن باندې. تاسو پر پروفایل سټینګ باندې کلیک مه کوئ، پرسنل انفارمیشن باندې کلیک وکړئ ملګرو. کله چې تاسو پر پرسنل انفارمیشن باندې کلیک وکړئ ملګرو، دلته به تاسو راسئ. نو تاسو به راسئ ملګرو، پر کنیکټ انفو باندې کلیک وکړئ. کله چې پر کنیکټ انفو باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو ته نوسج ملګرو دا دی. دا ما د خپل موبایل شمېره ورکړې ده، دلته مې ایمیل ورکړی دی. دلته تاسو کولی شئ اډ فون نمبر یو بله شمېره هم ورته اضافه کولی شئ یا هم بل ایمیل ورته اضافه کولی شئ. که چیرې دا ایمیل دلته تاسو ایسته کول غواړئ، نو زه به دلته په دې باندې کلیک وکړئ او دا ایمیل به تاسو په دغه کې پرمیټ کړئ چې دا ایمیل زه اوس تاسو ته وښیم ملګرو. ملګرو، کله چې تاسو دغه پرمیټوئ دا ایمیل، دغلته به تاسو یو بل ایمیل ورکوئ. لومړی یا به شمېره ورکوئ یا به بل ایمیل ورکوئ، بیا به ورته پرمیټ کوئ. ځکه چې یو ایمیل یا یوې شمېرې ته ضرورت دی چې تاسو آی ډي پرې جوړه شي. نو اوس ما دا ایمیل ورکړی دی، مثال زه دا شمېره پرمیټوم، په دې باندې به کلیک وکړم. دلته تاسو ته نوسج ریموو، ما پر ریموو باندې کلیک وکړئ، نو ستاسو دغه شمېره به ستاسو د فیسبوک آی ډي څخه ختمه شي. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. دلته تاسو یو بل ایمیل ورکړئ او دغه زوړ ایمیل بیا ورڅخه ډیلیټ کړئ ملګرو. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. ټیکنیکل افغان چینل حتما سره سبسکرایب کړئ. که چېرې تاسو ټیکنیکل اړوند پوښتنې لرئ، بیا ما ته میسج کولی شئ یا کمنټ هم کولی شئ.